یو منټ ویډیو مو سکیپ کوه. نن درته یو داسې نصیحت کوم شاید چې په ژوند کې په اول ځل باندې واوري. نن سبا په ټیک ټاک باندې په فیسبوک باندې خلک خپل تصویران اپلوډ کوي، د ځان نه شارټ ویډیوګانې کوي او په هغې باندې د پاسه ګانې وراچوي. آیا د مرګ څه ګرنټي شته دی؟ مونږ ته پته ده چې مونږ به په دې ورځ باندې مرو، نو زه به د خپل فیسبوک نه دا ګانې ډیلیټ کوم او دغه رنګې د خپل یوټیوب نه او دغه رنګې ټیک ټاک نه او بیا دا ګانې ډیلیټ کوم. د مرګ او ژوند هېڅ پته نه لګي. راځئ دا ګانې نورې پرېږدئ او په دې فیسبوک، یوټیوب، ټیک ټاک او څومره چې سوشل ایپونه دي په دې باندې د دین کار شروع کوئ. اسلامي پوسټونه پې کوئ، خلکو ته پې اسلامي خبرې ښایئ، نور د دې ګن بلا نه راوځئ. په دې باندې تا ته څه میلاویږي چې ته په خپل تصویر باندې د پاسه ګانه ولګې، په خپله ویډیو د پاسه ګانه ولګې. د ګناه نه علاوه تا ته هېڅ د دې فایده نشته دی. توبه وباسئ. د نن نفس په فیسبوک باندې هېڅکله هم داسې ګام مه ږدئ تر څو تاسو ته د دې ګناه همیشه دپاره در ونه رسي. سبا له به ته په قبر کې پروت یې، دغه ویډیوګانې به ستا خلک ګوري، د دغې د وجې نه به ته په عذاب کې مبتلا یې، ګناهونه به دې سیوا کېږي. د دې په ځای باندې داسې کار وکئ چې ستاسو نیکیانې په بره باندې روانې. په فیسبوک باندې داسې څیزونه شیر کوي چې د هغې د وجې نه ستاسو نیکیانې په بره روانې. د دین یوه خبره پې شیر کوي، بله یوه اسلامي خبره پې شیر کوي، هغه چې څومره خلک ګوري، څومره خلک د هغې د وجې نه عمل وکړي، تا ته به پوره اجر او ثواب در رسیږي، ستا لپاره به صدقه جاریه. نو نور په فیسبوک باندې دا غلطې ویډیوګانې، دا د ګانو والا ویډیوګانې دا پرېږدئ او صحیح اسلامیک ویډیوګانې په دې باندې شروع کړئ. جزاکم الله خیر.